زمارونو ګناونه په دې زمانہ کې موت هغه داسې حد ته رسېدلي چې د ځمکې او د اسمان ترمنځ کومه فضا ده دا ټوله د ګناهونو موږ ډکه کړې ده. موږ دې ته وږي او تږي ناست دي چې داسې اسباب موږ ته څوک وښیي چې د هغې په وجه زما او ستا ګناه معاف شي. ستا به دې خبرې ته فکر هم نه وي. موږ او تاسو دا رفع الدرجات دا ګناهونه معاف کېدل نیکیانې زیاتېدل دا موږ او تاسو ته صرف په مانځه کې ښکاري، صرف په روژو کې ښکاري، صرف په جهادونو کې ښکاري، صرف په انفاق کې ښکاري. زمارونو که خپل دین موږ وګورو والله چې مؤمنې او په الله رب العالمین دی ایمان راوړی چې په دې سر دې در رالی، په دې غاښ دې در رالی، په دې غوږ دې در شو، سترګه دې زخمي شوه، حتی چې بدن نه دې خوله ووته د خپل حلال روزۍ ګټلو په ټیم کې والله که دا حالت هم الله رب العالمین هسې پرېږدي خامخا به تعالی د دې اجر او ثواب درکوي. ولی محمد رسول الله ویلی ندی سو ما من مسلم یصیبه اذى مرض فما سواه حتى الشوكة یشاکها. محمد رسول الله فرمایي نشته دی یو مسلمان چې هغه ته یو آفت او مصیبت او ضرر او تکلیف ورورسي. رسول الله فرمایي که مرض یو که د مرض نه علاوه هر قسمه داسې یو شی چې د زړه پې خفه کي. لکه بل حدیث کې راځي من هم ولا غم ولا حزن وصب ولا نصب، مختلف روایتونه پکې راغلي دي. معمولی غونتی تکاوت تا ته ملاو شو، خوله در باندې رااله، ستړی شي په یو ځای کې، یاد وساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ته د دې په وجه ګناهونه ترې معاف کېږي او درجې ور الله اوچتوي. حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. لکه څنګه چې یو ونه پاڼې رارتوي د هغې نه پاڼې را پرېوځي، په دې طریقه باندې د مؤمن ګناهونه الله معاف کوي. د مصیبتونو د راتګ په وجه الله سبحانه وتعالی دومره خیر موږ او تاسو ته راکوي. دیو جن حدیث کی دام راضی فما یبرح البلاء بالعبد. محمد رسول الله فرمائی ہمیشہ د پاره یو بندا په مصیبتونو کی آفتونو کی پریشانانو کی ډوب شي ډوب او دې سره هم دسي سری بیا رسول الله فرمائی تر دې حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه. تصوم رخوګه دې قسم په الله مؤمنانو ته خوشالي ورکي. رسول الله فرمائی چې دا مصیبتونه په انسان کې لړیر شي وای دسه حتی دا ورسي يمشي على الارض په لارو کرسو کې په دې ځمکه باندې ګرځي او د دې انسان په دې وګو باندې یو ګنام پاتې نشي. څومره غټ اجر دی، څومره غټ فضیلت دی. نو چې کله به تاسو باندې مصیبت راتلو، هر قسمه مصیبت چې تا ته دا پریشانی ښکاری، بس دې حدیث ته ګوره چې رسول الله فرمایي چې په دې خپه کې د ازغې لاړ شي. ازغې یو معمولی غونتی غنه د استخبې ته ورسېده، رسول الله فرمایي بیا هم تعالی الله رب العالمین ګناهونه رجي او درجې د لوچتای. دا معمولی حدیث